د مومن سپورټس یوټیوب چینل مینوالو السلام علیکم. الله دې وکړي چې روغ اوسئ او د صحت جامې په تن وي. اول خو ټول ولس ته، کپتان ته، لوبډلې ته، کرکټ بورډ مشرانو ته ډېره مبارکي وایم چې افغانستان 2023 کال 50 کرکټ نړیوال جام ته نیغ په نیغه لاره پیدا کړه. دا اعلان تر اوسه په رسمي توګه نه شوی، ځکه افغانستان 115 خپل امتیازونه ورسول. افغانستان لا هم په دغو سیالیو کې 11 رسمي سیالۍ لري چې استرالیا، پاکستان، هندوستان او سریلانکا سره به هم سیالۍ ترسره کړي. نو دغه 11 سیالۍ پاتې دي. افغانستان تر اوسه پورې 115 امتیازونه ګټلي دي. یوازې 2 لوبو کې افغانستان ماتې خوړل ده، یوه سیالۍ مساوي شوې ده. نو که سریلانکا پاتې 4 واړه سیالۍ وګټي نو د دې امتیازونه 107 ته رسیږي. ساوت افریقا چې ویل کېږي دوی 8 سیالۍ لري، خو داسې نه ده. ساوت افریقا یوازې 15 سیالۍ لري، ځکه استرالیا ته دوی سفر ونه کړ او د هغې سیریز ټول امتیازونه استرالیا ته ورکړل شول. نو ساوت افریقا هم چې اوس مهال یوازې 9 امتیازونه لري، دوی 15 سیالۍ لري، او که 15 وړه سیالۍ هم دوی ګټي نو 109 ته دوی امتیازونه رسیږي. نو په دواړو صورتونو کې زموږ څخه وروسته پاتې کېږي په نړیوال درجه بندۍ کې. او که افغانستان پاتې 11 سیالیو کې 1 2 3 نورې هم ګټي نو دا خو بیخي د مخه څوک نشي نیولی، او کېدای شي په رینکینګ کې نور هم مخکې لاړ شي. نو دې هېڅ قسم اندېښنه نشته چې افغانستان به پاتې شي نیغ په نیغه له رسېدو څخه. 100% کې کنفرم ده، خو رسمي اعلان تر اوسه پورې نه دی شوی، ځکه د افغانستان چې راتلونکي کومې 11 سیالۍ دي په دې کې به پته لګي. یو راتلونکي سیالۍ چې کوم افغانستان سریلانکا سره سبا نه بله ورځ لري، د دې په ګټلو سره خو بیخي دا خبره به آی سی سی هم په لیکلې بڼه باندې تاسو ته وکړي چې افغانستان افیشلی کوالیفاید شو. ځکه داسې هم کېدای شي افغانستان 11 سیالۍ لري، افغانستان کوم امتیازونه خدای ناخواسته د سلو ریټ لخوا لاسه ورکوي، هلته 2 امتیازونه کمیږي. نو چې کله په وخت باندې غوړونه پای ته ونه رسي نو دا یو ویره شته دی. نو دې وجې نه آی سی سی هم لږه محتاطه ده، دغه اعلان تر اوسه پورې هغوی نه دی کړی. خو که راتلونکي سیالۍ موږ ګټو نو 100% کې افیشلی کیو به افغانستان ته ولیږل شي چې کوالیفاید شو. نو تر هغې پورې باید رسمي انتظار وباسئ. خو د اوس معلومات دا چې افغانستان کوالیفای شوی، افغانستان ته هیڅ قسم مشکل نشته دی. که سریلانکا لوبې ګټي او که ساوت افریقا لوبې ګټي، افغانستان ته 1-2 لوبې په 11 سیالیو کې پکار دي چې بیخي دا کیسه ورختمه کړي. خو افغانستان رسېدلی دی. دا یو غټ خبر دی، مهم خبر دی. خو تر ټولو مهم خبر دا چې 2023 کال ته تیاری څوکول پکار دی. افغان کرکټ بورډ یو څه نوي تغییرات لوبډله کې راوستل، او په دې پلمه چې 2023 نړیوال جام ته به لوبډله اعلان وو او هغې دپاره به موږ کار کوو، ځکه همیشه موږ ګډون ته خوشحاله کېږو. خو دا چې بیا موږ نړیوال جام کې یوه لوبه هم نه ګټو نو دا بیا خواشینونکي وي. دا بیا دې څخه معلومیږي چې موږ خوشحالي بې ځایه ده. یوازې ګډون نه دی پکار، موږ ته باید کوشش پکار ده چې موږ ځان وښیو چې موږ غټ لوبډلو سره د کرکټ کولو وړتیا لرو. زیاتره موږ وایي موږ سیریزونه ول نه کړو. سیریزونه خو صحیح خبره ده، باید موږ سیریزونه وکړو او سیریزونه باید برابر کړو. کرکټ بورډ په دې برخه کې باید ډېر زیات کوشش وکړي. خو ښه کرکټ هغه څه دی چې افغانستان تاسو وکړئ سریلانکا سره مخامخ شو. لومړۍ ورځنۍ سیالیو کې آوټ پلیډ کړه سریلانکا لوبډله، په 60 منډو ماتې ورکړه. ابراهیم ځدران یو ځوان په عمر کې د سریلانکا سره ون ډے کرکټ میچ نه و کړی، خو هغه دغه لوبه کې بریا خپله کړه او دغه لوبه کې سلیزه جوړه کړه. نو دا په دې معنی چې استعدادونه شته دی، وړتیا شته دی، کار څه کول پکار دی، محنت خواري لږه کول پکار دی، په خپل مشکلاتو باندې کار کول پکار دی، او په ځان باندې باور لرل پکار دی، مشکلات او ستونزې نه تکرارول پکار دی. نو دا هغه څه دی چې موږ د هر قسم لوبډلې خلاف موږ بریا ته رسولی شي، موږ ته ګټه راوړی شي. موږ باید دې ته نور ونه ګورو چې پلانکې 100 کاله تاریخ لري، پلانکې 50 کاله تاریخ لري، هغه 10 کاله تجربه لري، موږ 15 کاله تجربه لرو. دا خبرې زړې دي. تاسو وګورئ چې زموږ ځوانان استعدادونه ځلیږي، چلیږي. فاضل حق فاروقي، ابراهیم ځدران، رحمت شاه ښه فارم کې دی، ګورباز بیک ټو بیک 50 نیواله. پکار دی چې غټ غټ انینګزونه موږ ولوبو، ځکه موږ استرالیا، هند، پاکستان سره لوبېږو. نو په هغې کې موږ ته پکار دی چې هر یو لوبغاړی لکه چانس ورته برابرېږي باید او یا په 100 بدله کړي، 100 په 1.5 باندې بدل کړي. دغې برخه کې کار پکار دی. فضل حق موږ دپاره ډېر ښه دی. یمین باندې کار کول پکار دی. یمین زمونږ بالر دی چې موږ ته د استرالیا، پاکستان او هند خلاف هم بالینګ وکړي، که نه سریلانکا کې د
حالت داسې دی. نو دغه برخه کې کار پکار دی. کله چې موږ کوالیفیکیشن وکړ نو اوس پکار دی چې موږ ایکسپریمنټس هم وکړو. یو دوه لوبغاړو باندې نه ټیم خرابېږي او نه ټیم رسېږي، خو موږ کولی شو چې دا کمبینیشن ځان لپاره برابر کړو. هشمه شهیدي ته پکار ده چې کوم ځای کې مشکل ویني په لوبډله کې نو راتلونکو سالیو لپاره کوشش وکړي چې بدل کې لوبغاړي یو دوه درې لوبغاړو باندې داسې نه کېږي چې ټیم بیخي خرابېږي. کوشش وکړي چې هر څو لوبو نه وروسته یو لوبغاړي ته چانس ورکړي او دا زړورتیا پیدا کړي، ځکه کرکټ کې خاص کر فاست بالرانو کې چانس ورکول پکار دی، تجربه نه ده پکار، اګه چانس ورکول پکار دی. داسې مهمه نه ده چې فلانکي په ډومېسټک کې 100 وکټ اخیستي، هغه مالا په نیشنل ټیم باندې هم ماته څو وکړي. نو پکار ده چې فاست بالر موږ سره پیدا شو، تیز بالر موږ سره پیدا شو، موږ پوهېږو چې دا 140 پلس بالینګ کولی شي، باید چانس ورکړو او په چانس باندې به هغه لا پسې کېږي او هغه به لا ګروم کېږي او هغه به موږ راتلونکي دپاره تیارو. نو ډېر مبارکي ټول ولس ته، کرکټ بورډ ته چې افغانستان 2023 کال نړیوال جام ته لاره پیدا کړه. نننۍ ساله کې هم مشکلات وو. 120 کې 135 کې افغانستان یوازې یو لوبغاړی سوځېدلی و، تر 228 پورې موږ ټول لوبغاړي وسوځېدل، پوره 500 نه هم موږ ونه لوبول. نو که تېرې سالۍ ته وګورئ، تجربې ته وګورئ، نو موږ تجربه باید نور هم سوا شوې وای، زیاته شوې وای. موږ باید 300 پلس رنزونه کړی وای، پلیټفارم جوړ و. خو واړه خبرې شته دی، مشکلات شته دی. اوور کانفیډنټ و د رحمت شاه او د ګربز شاټونه ماته ډېر فینسي شاټونه نه ښکارېده. 50 دپاره که ستا هدف وي نو باید سنچري هم ستا هدف وسي. نو پکار چې دوی نور هم انګز اوږد کړی وی. مخالف بالرانو کې هم باید بالر وپېژندل شي، د ریسپیکټ وشي. نو بیا هم که وکتل شي وکټ سپنران دپاره ډېر سازګاره وه. تکشان نه تېره سالۍ کې هېڅ وکټ وانه خېسته، 80 نه زیات رنزونه یې ورکړل دې سالۍ کې. خو نو داسې راځي، نو وکټ ته په کتو، کنډیشن ته په کتو، بالر ته په کتو باندې موږ باید کوشش وکړو چې پلانینګ په اساس باندې مخکې لاړ شو، ځکه افغانستان مشکل دا لري چې پارټنرشپ که ښه روان و نو بیا ښه روان دی، که پارټنرشپ یو ځل ګزار شو نو بیا ورپسې د شاته لوبغاړو سلسله هم روانه وي او هغه کولپس بیا کېږي. نو کوچ لوبغاړي به یقین په دې باندې کار کوي. ټیم ماشاءالله ډېر زیات سټرانګ شوی دی، ډېر قوي شوی دی. اوپننګ ډېر مزدار دی، ټاپ آرډر ډېر مزدار دی. سپین سره څنګه کې اوس فاست بالینګ فضل حق بهترینه بالینګ کوي. نو کمبینیشن جوړ دی، یو دوه درې داسې څه چینجز کېدی شي چې حشمت او سلیکټران په هغې باندې فکر وکړي، سوچ وکړي راتلونکي دپاره. نو انشاءالله افغانستان ته یوازې دغه بیسټ 11 انتخابول ښه پکار دي چې 11 بهترینه لوبغاړي موږ انتخاب کړو او تر څنګ باور پکار دی چې موږ که سریلانکا، ویسټ انډیز، زیمبابوې، ایرلینډ، سکاټلینډ وهلی شو، موږ د دې نه وروسته نیوزیلینډ، استرالیا، هند، پاکستان هم وهلی شو او د هغې دپاره تیاری کول پکار دي. نو دا به زموږ ویډیو او د مبارکۍ ویډیو تاسو ته مو وړاندې کړه. تر بیا مو ټول الله سپارم. الله مو مل شه.